هلکه اجمليه تا نه مې یو تپوس کوو یارو نو دوه خو نه ډېر دي خو صرف تا ته یم یو تپوس کولی اصل کې دا ملګرتي چې دي که نه دا کومې قبیلې والا شی زمان ده هم كثير هم كثير يعني أظن أنا كذي وادي أنا كذي خبي واده ځان لا کوم دې د خدای په شرمونو شرمي تیار د اوبو غوړي دغه روغ یو دیالس خزو کړی او واپس یې پرې د دار یانې ما چې دته نه بوجي تسمع شيء ده تبين کنه یو خبره ته کوم اجمليه د دې سړي چل شي ځکه چې خیال دې امرو چا غریبي ده هلکه یو ښځه وکړه او خپلې بچي ترې راوړه نو نسل به هم ډېر شي او ژوند به هم پراته شي ستا دې کې څه خیال دی فتنيجي بالله هو يجي بس في اسلام في وخذ البرج نو وخذ خو پرز دي خو دې د خدای تباه کړي دا د اوبو د ډب د شمشتې دي هغه شي دې جوړ شوي دي هلکه وخذ به هغه سړی کوي د چا چې وس کېږي اوس تا وس نه کېږي ته یو کې هغه پرېږدي بیا بل کې هغه پرېږدي نو دا خو څه کار نه شو تجارت شو تجارت شو اوس پې شو لکه دې ښځې وکړي او بیا یې پرېږدي دا تجارت نو مخ خدای دې دې ته چا کوټه کوباته دعوة خذ سلام وين خلاص الجرام انت ما بدك تقول لا سبحان الله خو خدا راته وایه کنه ته ښځه ساتلی شي ها خدای ورکول والا دي نه خدای خو بېشکه ورکول والا دي وایم ته ښځه ساتلی شي ولې نه ولې نو ستا مطلب مثال خو دا سکورې د لاس کې دي موږ د خو مزدورو نه پوښ کوو زه مزدوري نه شم کولی ته به کې هغه د کپلو ګمل سره ودی دا چاله ما دې خدای کپلو ګمل هغه چې پښه ته ودی ته راځه خو چې ته مخکې راغلې هغه به یو مشوره وکړو خوښه ده راځه دا څه کار دی زه راځم ښه زه به داسې ته خو رالاسم ته ته جینۍ نه کې ځان له ښایسته جینۍ غواړم یا د کسل پدې دی یا ته ما ته ووایه چې دا جینکې دي اوبه راوړي دي که دا چې ته باد باران راوړي دي چې ته څه خوارې چې تا غوندې سړي له بیا خلک مې دادي ګویا زه چې ورته یو ته داسې مخې ته وړم راولم یا دا خو ډېر ښایسته ځوان دی هغه داسې سلام زموږ مخې ته اورې راوړي وایم یاد ساته چې مې نه شي باندې بیا به یې راته کې او په خپله به کور ته راځي چې دا ټول د مزغونه بیخي وباسه چې مې نه شي را باندې ښه په تا ښه ده نه مې نه کېږي نه به د باندې څه مې نه شي دا به سره مخې نه بس تا دویم کنه ته هم چې کوپه چې ګرځېدي پایا کوانه زم دا څه دي یا زما را لکوانه کې چې نه خبر نه ده د خیال دی هودا کور کم تاک شو دا د ګلم راله چې کم دی چې کومه جینۍ خوښوي هغه راله نه کوي او نورې به راله کوي لا سبب شيء په خیر اسلمه هلکه مرده کیا څنګه چای دي څنګه چل یار خیر دې کېنې څنګه ځان له ناسې داسې د غم سندرې شروع کړي دا غم سندرې ده چې ګوره اسلمه زمونږ چې کومه جینۍ خوښوي هغه راله پلار نه کوي او چې کومې زما نه خوښي هغه راله کوي نو دې پلان له خدای پوښ تا خو روغ یو 15 ښځو کړه واپس یې پرېږدي دا مطلب څه دی یار مطلب دا دی چې زما نه خوښي نو ته دا تا کړې ده او به تا له به خدمت کوي دا ته ډېر ښه شی که نه چې ته وایې د ما نه خوړه دا خیسته جینۍ خوښي که جینۍ به خیسته نه خوښي ای اسلمه یو کار کوو نه زما لاړ شو که نه پلار ته مې څه ووایه ویله زما د ګلفقره کاکا لور خوښه ده هغه به رالو نو که پلار دې زما خبره مني خو دا نه چې هغه دویمه ښځه به یې ده ته پرېږدي هغه ما څه پرېښې ده هغې له خو ما طلاق ورکړی ډس مس کړې مې ده تا څنګه خوښه ده ولې مې نه خوښه او دا راته ووایه تاسو دواړه که نه تاسو خو دواړه خپل منځ کې څه رشته دار نه یې ته خدای نېکبخته دا مې د ترو زوی دی که نه دا د پیرغون جب نو ته داسې نه وي دا ما راته ووایي دوی دا چاته نه وایو دروغ وایي ته ټیټ شه ټیټ شه نور هم ټیټ شه نورم ټیټ شه نورم ټیټ شه
زبر ستيخ شلا ولې ځان چوري بي راغی ځاړې ما راځي دا چې سوخ کده شي دا ټومېټو کې دا بوګړې کودو شي او یو ښکالو کړه تیرو دا خودو بلځي دا لکه مړدګیا اے کومه دا سره نقد کرا سایدا څه بچا کې څه ته خاطر کور ته لاړ شه پلان سره کینو مونږ به درځ بیا بوجي دوه ته ویلي دا صحیح ده دا صحیح ده زه درځو ښه دا چیک راځه تاسو څه شي په ایمان یې درې خلکو ته یم چې تاسو به سړي له نور ورکاوي دا څه سړی دی چې یو وخت د کیو بل پریږدي دا په ایمان بس ما زه خلک هم ځاړي دي چلے نه چلے نه ګورو بس كان ورودي دا مونږ د پلار ول تیرکو سم سبه کې دلته چاقوغه وخت راځه كان سيرم صوت بيوكا كما سره کار کوي کنه نو راځه ټول رام پاري دی روغه زما د مخه پوری پیښه کوي او چې لږه خو شو کنه دا دنیا نه کوي چکی خان خبره خو دې بالکل قبول بدله ده زما به تنخواسي او زما به روپیسي ګوراري کپټن چې ورځي کنه حالته غي خپل پالیسي لیکلي او زما دا حساب کتاب مې زه بس تا خسړی تو ګورم مخنت بر ګورم دا غي مطابق بساله تنخواه میاش په میاشتې واقعي ستا خبره خو ټیک ته بالکل زبردست خبره دی وګوره وي دا رشتي خفګان نه مخکې ښه دی ته به ما ته تنخواه یاده کړې او ما ته وایي چې ستا دا د ډیوټي ده زه پرې سوچ هم وکړم سوچ نه بغیر خو کار نه کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر مردکي اخی څنګه ولې ته خو داسې په یو طرف کوږ شوې دا خدا چې په لار کې داسې ګردم را ګردم یم څه څه داسې خسته څه خلک سټایل دي د سپاتی محمد حسین صورت او کنه کی خانه یو خبره ده دا خو دې سم خو دا ولې ما څه ته درشتو دفتر کولو کړې مړه دا څه نه وایم او یاره ته کمیشن می کارم ټول بله ما ته کی خان ته خو سترګې وباسي ټول به ستا خدمتونه کړي د کټونو ډنګ هم راښ کړي دي اوس په ته مونږ یو واده کېږه چې ما هم ستاسو خدمتونه کړي ټول عمر مې دا کوټې درکړې خیراتي پکې اوسېږي کار روزګار نشته روغ خوراک څاک درځي هغه کوئ دا خدمت هم وکړه نوره د واده چې کوم دی دا به خپل مور او پلار ته وایي هغه پلار ته دې ووایي چې هغه راځه چې مونږ به د لمانځه تللی وو نو څنګه دا چانس خو مې نه کوي نه مردکي دا راته ووایه دی خو به تا له ټیک شو واده وکړي ته کار څه کوې څه زه کار کوم کنه څه کار د ټول هفته خوشې کړم د جمعې په ورځ د چوټي ها ته خو د دې څه خبر کېږي ستا یا خو له مرچکي خان واده وکړه بس دی پکې شو دا خدمت پم کوم نور څه کوي هغه صحیح ده خو زه به د پلار سره خبره کوم چې هغه د موالې لي اوس په صرف تا ساتم بیا به خدم ساتم خدا صحیح ده بچ بیا سره مې خبره وکړه نه معنا ها په پلار دې بیا راشي ده ته چې تا دلته واده ونه کړې نو بیا دا د کلي خان دې ته څه ویل هغه ما ته سم نه شي ویلی خو ته خو هم څه خو هغه ما ته وښیه که نه ودرې ته راشه څلې مصب کشه پشه څه خو کوه که نه ټیک ده دا دا صحیح ده دا فارسي دی خو دې پوهېږې که او پیسوم پیسوم ګوره دا صحیح ده دا بیا به ګپ لګو ټیک ده نو چی را سره نسکي دا ښه خو ده ګرمي ده نو خبره مې دار چانسي ګوره دا بچ کور به سم ده یاره ښه دې وي دا خوله ځان له اوس په خښته وامه چې دا دس سړي ته ساتو کې چې به سم درسته سره روان کړي راځه چې دومره زمونږ هغه غونډ کار وي ګډ ورکړو شروع غرمه باندې څه ته ورک شوی ته ما ته دا ووایه دا چې ګوره ما تا ګوره ډېره غټه لانجه راغلې وه ښه او تا ته ما ویلي دي چې مه کوه نو لانجه دغه راغلې ما درته ویل چې کومه جینۍ زما خوښه هغه راډیو کړه ته مې له نورې نورې چې لکه شر په لري ها زه خو به تا له هغه جینۍ وغواړم چې کومه ستا خوښوي که نه او خو چې د هغوی ته نه یې خوښ نو بیا به شي نو پاسو بیا به نه یې خوښ که نه نو بچې همدغه خو چاته کنه چې ځکه خو تا دې شته نه دغه که به ځان پاسي کوم که زه یې خوښ نو دا ساده واله دا نه به دې ها ژر واخلې ته را باندې ټنګې دغه راته نیم راغلی ویله لکه السلام علیکم سلام خیر اوس مرالي دا چې ګوډ دي
مشره تاسو دې پردو تر سره پورې خنداګانې کوي نو نه دا چې ته وګورو نو په خپله هم دومره څه ښه شي نه دي چې پردی لوریانې دې منګه کوري دو او واپس یې وشړو پرېږدي عشان كده شيء هذا كنا جدي ودي زمان لما جينا خوخي ويش ودي بكوما وما ودي ويش جيني خوخ جيت مول ثاني خوخ يونو خندني خوخ تا وته سوري وما ودي شوفي تا هو كره أقوي يا دوي زمان عندك النادي خوخ ها تا وته سوري وما ودي دوي كنا زمان كان no.